بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله مولانا العظيم. نو دغه نه مخکې آیتونو کې دا خبره ذکر شوه چې الله جل جلاله د قبلې د بدلولو حکم هغه کوونکو نبی علیه السلام 13 سال په مکه معظمه کې بیت الله شریف طرف ته المنځونه کول او چې کله نبوت نبی علیه السلام ته میلاو شو 68 ته بلور شو غار حرا کې علیه السلام داسې مخصوص یو غر ده غار حرا داسې چک غر ده او سیخ غوندې ده بالکل نو سر ته چې ور وخیږي یو داسې هغه کې غار دی نه نبی علیه السلام چې کله د نبوت زمانه نږدې شوه ثم حبب الیه الخلا بیا دته ګوشیوله دا محبوب شو اکثر اوقاتو کې به نبی علیه السلام ګوشي شورېده نکاح په 25 سال عمر کې کړه علیه السلام نو دای به غار حرا طرف ته وروړو د الله عبادت پې کو د ابراهیم علیه السلام په طریقه الله پاک دته ذهن کې آغا عبادت اچولو ازون سره به د سورې خوروک شو کیوړل ابو ختم شو خپل بروغ یا بو کنروغال خدیجه رضی الله تعالی عنها نو هغه بو بیا خوروک شو هغه پسیو نو نبی علیہ السلام ته چې کله نبوت ملاو شو جبریل امین په هغه غار حرا کې زوی کې وزر وته او هغه زوی کې د اوبې چینه پیدا شوله اوس هم آلته نشان موجود ده سپینه چینه غوندې په ازوی اچول دي هغه چینه هغه اوبه اوس نشته ده خو نشان یې پروت ده او هغې ځای کې کوم کسان یا شهي هم نه کوم د تبرکاتو زویونه دي دوی نه شي اکثر خو د رنګولو کوششونه کړي دي هایډنګ کړي دي او چې کوم موجود هم دي نو هغه دوی شي نه نو هلته کې جبریل امین او دوسره طریقه نبی علیہ السلام ته وښایله چې ته به داسې اودس کوې او د لمونځ طریقه یې ورته وښایله چې په دې طریقه باندې به ته لمونځ کوې نو بیا د 11 کوله پورې نبی علیه السلام به نفلي لمونځونه کول دې وخت کې لمونځ اوس فرض نه و په 11 کول د نبوت جناب رسول الله مبارک لیلة المعراج کې د معراج سفر کړه د الله سره ملاقات شوه ده او بیا د 15 لمونځونه په هغه ځای کې فرض شوي دي نو بیا هم نبی علیه السلام بو مخ چې اړو بیت الله شریف ته به اړو چې هجرت یې کله وکړ مدینې منورې ته نو هلته کې الله پاک طرف نه حکم وشو چې ته بیت المقدس طرف ته مخ اړوه لمونځ دورې کوه 16 یا 17 مهینې علیه السلام د طرف ته المنځونه کړي او مخکې موږ پرون ووی چې هلته کې هم د یهودو پروپیګنډې وي د نصراو او د مشرکینو هم پروپیګنډې وي خو علیه السلام زړه کې دغه وه چې یا الله د مو قبله دا چې بیت الله شریف وه المونځ چې مو بیت الله شریف ته کوو نو د الله جل جلاله طرف نه دغه حکم روغه اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خواهش ویلی و چې زه
د بیت الله شریف ته مې چې المنځونه کوله. یو خو دې وجې نه چې اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه، اول کور چې د الله د عبادت پرې وضع کړی شوی ده نو دا خانه کعبه ده. بیت المقدس دا د 40 سال نه بعد د دې جوړ شوی ده. بیت الله شریف د اول نه فرشتې جوړ کړه، آدم علیه السلام جوړ کړه، بیا پسې شیس علیه السلام جوړ کړه، ابراهیم علیه السلام جوړ کړه. خو د ابراهیم علیه السلام د بنا نه 40 سال بعد اول یعقوب علیه السلام بیت المقدس هغه جوړ کړه. بیا هغې نه بعد داود علیه السلام جوړ کړه. یعقوب علیه السلام چې کوم جوړ کړه ده نو داسې کمزوره او بیا پسې یعقوب علیه السلام د هغې نه ښه جوړ کړه، وسعت یې پکې وکړه. د هغه نه بعد بیا حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړه ده او په شاهي انداز چونکې هغې ته الله بدشوي ډېره مضبوطه ورکړې او جنات ته هغه ته بي وغیره چرند و پرند و خوش و طیور، نو هغې په شاهه انداز باندې جوړ کړه. نو چونکې خانه کعبه دا د ابراهیم علیه السلام کعبه وه، دارنګې د حج مرکز و، حج پکې کېده او اول کور د الله جل جلاله د عبادت. نو ځکه نبی علیه السلام ته دغه پسند و او الله پاک د دغه حکم دی آیتونو کې ورته وکړو. نو الله فرمایل قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق سره موږ لیدل تقلب اړول وجهک د مخ تو فی السماء الى السماء یا الى جهة السماء اسمون طرف ته. فلنولینک قبلة ترضاها، فلنولینک فلنحولنک نو موږ اړو تو قبلتن داسې قبلې طرف ته ترضاها تحبها چې هغه تو ته پسند و او تو ته ولې پسند و او وجې موږ ذکر کړي. فول وجهک شطر المسجد الحرام فول نو پس ته وړه وجهک خپل مخ شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام دیني دی خانه کعبې طرف ته. وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، وحیث ما کنتم او چیته هم چې تاسې وئ فولوا وجوهکم نو تاسې اړوئ مخونه خپل شطره د خانه کعبې طرف ته د مسجد حرام طرف ته. نو دغه حکم چې کله تلاله نو په دغه وخت کې موږ ویلي چې نبی علیه السلام د مدینې نه بهر یوه قبیله وه بنو سلمه، نو هلته کې یو انصاري صحابي سره نبی علیه السلام میلمه و. بیا د مشپشین المنځ یې کوه. په هغه وخت کې د مسجد نه و، اوس مسجد ذی القبلتین چې کوم جوړ شوی ده نو په هغې کښې لکه لمونځ موږ دغې طرف ته کوو، د سټ ته طرف ته چې په هغه دروازې چې موږ کومه ننوځو نو په ای دروازې بقاعده هغه محراب اچېدله ده چې یعنې دغې طرف ته نبي علیه السلام اول مخ اړولو بیا خانه کعبې طرف ته مخ اړو، بلکل سره متضاد دي. نو اوس په ذهن کې دا درومي چې بیا نبي علیه السلام چې کله مخ اړو مقتدیون خو سټ ته امام پسې ویلوړ وي خو مقتدیون یې هم پسې اړو مخ، نو بیا اوس مخ ته خو دوی شوله. په هغه وخت کې بلکل دغه طریقه دغسې وشوله. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مخکې داسې اړولو صحابه کرام پسې سټ ته صف لګوله 10 کسانو. نو نبی علیه السلام چې مخ روړو نو دغې وخت کې مارچ بیا صحابه کرامو کړه هغه پسې سټ ته بیا ګرځېدلي دي. په لمونځ کې په هغه وخت کې ګرځېدل هم جایز وو، خبرې کول هم پکې جایز وو. نو د دغې د وجې نه نبي علیه السلام پسې بیا صحابه کرام بیا سټ ته لوړل. خو یوه صحابي هم چې کله سلام هم اړېدله دی پوښتنه یې نه ده کړې چې د الله پیغمبره دا حکم بدل شه که څرنګې دا د څه چل وکړه، ځکه چې جناب رسول الله به کوم عمل کوم هغې ته به پته وه چې دا د الله په حکم باندې کوي. نو په لمونځه کې چې نبي علیه السلام مخ وړو نو دا معنا چې د تحویل قبله حکم هغه وشو، د قبلې د بدلولو حکم الله پاک طرف نه راغو، فورا دوی پسې بیا سټ ته وګرځېدله. او دلته کې وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم جمله الله ذکر کړه. دا د دې دپاره چې چونکې دغه آیت خو د مدینې منورې سره ارنزل شوی و، چا ذهن ته دا ویر نشي چې صرف دغه تحویل قبله د قبلې بدلول حکم دا د مدینې منورې د خلکو سره خاص دي، بلکې الله چې چېته کې هم چې تاسې وایي د امت محمدي دپاره بس حکم دا ده چې ابو چې چېته کې هم دی نو بیت الله شریف ته به هغه مخ اړوي. نو خانه کعبه دا د دنیا بلکل سنټر ده، لکه په انساني بدن کې دغه نوم چې کس ناف
دا د انسان بالکل منځ ده. دارنګې دغه خانه کعبه دا د دغې دنیا بالکل منځ ده. نو څوک چې کوم طرف ته وي ته دي، اوس موږ د خانه کعبې نه مشرق طرف ته یو، لهذا موږ مخ مغرب طرف ته اړوو. که څوک د خانه کعبې نه د شمال طرف ته دي هغه به د جنوب طرف مخ اړوي. که څوک د خانه کعبې نه جنوب طرف ته دي هغه به د شمال طرف ته خانه کعبې ته مخ اړوي. او که څوک دورې مغرب طرف ته دي هغه به مشرق طرف ته مخ ورته اړوي. خانه کعبه کې د دې نه چې کله بیا هلته کې څوک حج کوي، عمره کوي او څوک په خانه کعبه کې موجود وي، نو هغه وخت یو خانه کعبه په سترګې لیدی شي. لہذا چې کوم طرف ته اوس اتو خانه کعبه سینې ته تیر درومي مخ په هغې طرف ته ورته اړوي. نو الله فرمایل وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا، او چېرته کې هم چې تاسو وئ فولوا وجوهکم نو تاسې اړوئ خپل مخونه په لمونځ کې شطره د مسجد حرام طرف ته. وان الذین اوتوا الکتاب، او بشکه خلق چې دوی ته ورکړه شوه د کتاب لیعلمون، نو دوی خامخا پوهېږي په دا خبره چې انه الحق، چې دغه حکم دی تحویل دی قبلې د بدلولو د قبلې، الحق دا ثابت ده، دا نازل ده، دا رښتیا ده، من ربهم د جانب د رب د دوی نه. دوی ته ولې معلومه وه؟ ځکه چې په تورات او انجیل کې دا لیکلی شوي وو چې دغه پیغمبر به نبی القبلتین وي. اول به د ده قبله بیت المقدس وي د یو وخت پوره، او بیا به یې پخه قبله چې هغه به مسجد حرام خانه کعبه به وي. نو دا دوی ته معلومه وه. وما الله بغافل عما يعملون، نه ده الله جل جلاله غافله د هغې اعمالونه یعملونه چې دوی کوم کوي. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. چې نبی علیه السلام کله خانه کعبې طرف ته مخ اوړو قبله بدله شوه، نو یهودو بیا ووی چې بس موږ په ده باندې ایمان اړړاله، ځکه چې دا خو د موږ قبلې طرف ته د مخ کړه او په نور دین کې اگر کرنه مخالف و، نو موږ په ایمان اړړال. خو چونکې د بیت المقدس طرف نه چې کله مخ بیا بدل که او خانه کعبې طرف ته بیت الله طرف ته بیا مخ که، نو پته ولګېدله چې دغه پیغمبر دی موږ سره عناد ده. هر هغه چار چې هغه موږ کوو هغه دته پسند نه وي، د دې وجې نه ایمان ورباندې نه رو. د نبي علیه السلام هم داسې سوچ پیدا شو چې یاره که رښتیا دوی په دغه خبره کې داسې وي، رښتونې وي چې ایمان یې رړال، دغه خو چې د تحویل قبله حکم لږ غوندې مؤخر شوه وه. نو الله ورته فرمایي چې دا داسې نه دي که نه. دوی خو عادت و طریقه دا ده چې صرف ازون ته یوه بنا مخته کړي چې که چېرته داسې وه بیا مو داسې کړي وه، خو لیکن هغه شی که شوي هم وه سل دلایل ورته پیش که دا د بیا هم نه مني. تو ذاتي تر اوسه رسې نه ده منله، نو تو سره یو تحویل قبله حکم دوی مني، یوه قبله دې سره مني، داسې دوی کله هم نه کوي. ولئن اتیت الذین، او که چېرته ته اتیت الذین اروړې هغې خلکو ته اوتو الکتابه چې دوی ته ورکړه شوه د کتاب بکل آیتن په هر قسم دلیل سره، هر قسم دلیل ورته پیش کې یا هر قسم حکم ورته پیش کې، تو په صداقت باندې په امر د قبله کې ما تبعو قبلتک، نو دوی اتباع نه کوي قبلتک د قبلې د ایتو یا د دین د ایتو عنادن ضد د وجې نه. وما انت بتابع قبلتهم، او نه ته اتباع کوونکی د قبلې د دوی. وما بعضهم بتابع، ځکه چې ته خو د الله د حکم تابع یې، دې ته خو به نه کسې چې دا یهود دي کېدای شي چې ایمان لري، نه کوم وخت کې د الله حکم ته کېږي ته هغه شی کوې. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، او نه دوی بتابع، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، او نه دوی اتباع کوونکي دي د قبلې د عباد. ولئن اتبعت اهواهم، او که چېرته ته اتباع کې د خواهشات د دوی، حکم مخامخ پیغمبر ته ده خو خطاب مقصودن دا امت ته ده. پیغمبر خو د یهودو اتباع نه کوي، د غلطو خلکو اتباع نه کوي، خو الله وایي که ته اتباع د دوی د خواهشاتو وکړې د علم نه بعد چې پوه هم یې چې دا په غلطه دي، نو ته به د ظالمینو نه شې. نو دا حکم دا امت دی پوره ده. ولئن اتبعت اهواهم، او که چېرته ته تابعداري د خواهشاتو د، لکه پښتو کې چې لورې یا تو ته نژورې انغېږی ته، مقصود بذات هغه په خطاب کې نژورم. ولئن اتبعت اهواهم، او که چېرته ته د اتباع کې د خواهشاتو د دوی، من بعد ما جاءك من العلم، بعد د هغې نه چې تو ته ارغلیدو من العلم د علم نه د وحی نه، انک اذا لمن الظالمین، بېشکه سره ته به
شی په دغه وخت کې د ظلم کوونکو نه. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. یهود څوک دي؟ یهود دا نه چې منې اتو د ذات نه خبر نه دي، د تو د نبوت د پیغمبرۍ نه خبر نه دي، بلکې داسې د پیژني چې دا برحق پیغمبر ده لکه خپل اولاد چې پیژني. مخکې مو د عبدالله ابن سلام رضی الله خبره کړې وه چې بیا عمر رضی الله دا آیت ورته پیش کړ. عبدالله ابن سلام رضی الله په یهودو کې ډېر لوی عالم و او ډېر صادق انسان و. په قرآن کې د ده متعلق ډېر ځایونو کې الله تذکره کړي چې د یهودو کې د اهل حقو خبره کوي، د رښتونیو خلکو خبره کوي. بیا عبدالله ابن سلام رضی الله په مثال کې ورته پیش کوي. نو عمر رضی الله پوښتنه ونه وکړه چې الله خدا فرمایي یهودو په باره کې چې د خپل زمنو نه هم ښه پېژني، آیا پیغمبر مو دغسې پېژنده؟ ته څه یې؟ وی په زمنې کې به ورته شک وي، په د پیغمبر کې وي چې دومره شک هم ورته نه و. الذین آتیناهم الکتاب، هغه خلک چې دوی ته موږ ورکړی ده کتاب، یعرفونه دوی پېژني د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کما یعرفون لکه څرنګه دوی پېژني ابناهم خپل بچیون. وان فریقا منهم او بشک سره یوه ډله د دوی نه لیکتمون الحق دوی خامخا پټوي الحق د حق لره، یعنی د صفاتو د نبي علیه السلام لره چې دا پیغمبر نه ده. وهم یعلمون او حال ده چې دوی په دا خبره باندې پوهېږي چې دا پیغمبر ده. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. الحق حق خبره نازله دو د رب د اتونه، فلا تکونن من الممترین نو ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکیو نه. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.